پښتون ژغورنې غورځنګ وایي عارف وزیر ومړ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په امره ګرځم قدرمنو لیدونکو یوه بد خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د دوی یو مخکښ غړی عارف وزیر له برید وروسته په روغتون کې د ټپونو له کبله سور کړې ده. د دغه غورځنګ یو مشر محسن داور پر ټویټر لیکلي د زړه له تله خفه یو چې زموږ یو ملګری عارف وزیر د ټپونو له کبله ومړ. د نوموړي پلار او ورور هم څو کاله مخکې اورپکو ووژل. علي وزیر د ښو ترهګرو لخوا ووژل شو. د بخښنې نړیواله ټولنې د پاکستان له حکومته د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر د وژنې پلټنه غواړي. د دغې ټولنې پر ټویټر لیکلي پاکستاني چارواکي باید په سویلي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یوه غړي عارف وزیر د پروني برید په اړه خپلواک او اغېزناکه څېړنه وکړي. له مشکوکو جنایتکارو سره باید حساب وشي. پر عارف وزیر د تېرې جمعې په ورځ ماښام د وڼا په غوایي خوا سیمه کې د وسلوالو کسانو په برید کې سخت ټپي شوی او روغتون ته لیږدول شوی و. خیبر پښتونخوا کې سیاسي او مدني فعال افراسیاب خټک پر ټویټر لیکلي د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د عارف وزیر د مړینې له کبله غم شریکي کړې ده. دی وایي دا د عارف د کورنۍ 18 غړی دی چې وژل کیږي. عارف وزیر د علي وزیر د تره زوی دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ کې تر ټولو زیات زندانونه تیر کړي دي. علي وزیر په یوه غږیز پیغام کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مینوالو غوښتي چې له زغمه کار واخلي او تاوتریخوالی ونه کړي. وړاندې محسن داور د وڼا د ملکي روغتون د ډاکټرانو له خولې ویلي وو د عارف وزیر یوه مرمۍ په ساری وای په غړه کې لګېدلې ده. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر او تېرو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند رحمت الله نبیل د عارف وزیر د مړینې په تړاو پر ټویټر هغه د عدالت غوښتنې د لارې یو رښتینی مبارز بللی دی.